سلامونه جوړ تکړه افغانستان دی د خوست د تڼیو ولسوالي د درګي سیمه او دلته د حاجي صاحب سره چې په مولوي صاحب هم مشهور دی. خدای اصلا کاروباري سړی دی. د دلته ځینې داسې کاروبارونه خلاص کړي دي چې ښکلي دي او معلومیږي چې لکه په بهر کې چې وي که نه صفا دي پاک دي. مثلا دې خوا ته چې وګورئ دا خیاطي او د رخت پلورنځی دی. دې خوا ته د موټر شویي او د پټرولو یعنې پټرول سټیشن دی په اصطلاح، ټانک دی د تیلو چې خلک تیل اخلي. په دې خوا کې به یو بل دوکان ګورم چې خلاص کړی دی او دلته د ډاکټرانو کوم ځای دی، ډاکټران دي. دې خوا ته بیا د بهاد خان د خوراکي موادو پلورنځی دی، نظیف الله بلال خوړنځی. دې خوا ته یې همداسې بل سرویس دی، یا خوا ته یې جومات دی، یا خوا ته یې د ده کور دی. حاجي صاحب څنګه ورته رسېږي د دومره ډېرو کارونو ته؟ والا خو دا خو داسې دی چې مقصد دوی جوړ کړي دي که نه، دا هم ورکړي دي جوړي خو اقتصاد کم دی ډېر، خلک پیسې نن سبا نه لري که نه، ډېر غریبي دي. دا بخشش مې ورکړي دي چې خپل کاروبار پکې خپل خونې ته نفقه به پیدا کوئ او زه د دغې نه ایستر یم. نو مخ ته ښه و که مخکې هم دغسې هغه نه، مخ ته ډېر بیروبار و، ډېر بیروبار و، دومره بیروبار و چې د ورځې داسې وښیه چې پخپله مو 8 لکه 9 لکه دا سودو په دا کې کړه. دغه بچونې تو لمسي دي لیې نظممندې دي که څه کړي دا مې د خپلې چینکۍ دا مې لمسي دي هغه دغه یو شهید چې شو دغه دغه د خپل احمد الله او دا ځکه څه دي دا؟ دغه خو هغه دی دغه د موټر ګراج دی که نه؟ دلته ترمیم کوئ یا که څه کوئ؟ ترمیم کوي یا د دې طرف ته بیا د پیلې فوم تنقۍ دي یو 15 درل دی چې تنقۍ مې خاښې دي په مځکه کې 3 متره. د مځکې نه بیا تیل دې ته درېږي. دې ته ځي یو خو نه ځي په حال. خو زه چې مثلا دلته روغلی یم داسې نیم ساعت 40 دقیقې په وشوه چې څوک نرسي سودو نه دی نه کړي، نه چا تیل وچول نه چا نوره سوده وکړه، نو دا ګټه یې کومه نه کېږي بیا؟ خو ګټه خو دا شی دی چې نن سبا خو وخت د جوور وخت یې منی دی که نه، جوور کري سیګمۍ کري سیکچي شی کري په دا د بوخت یې لګیا دي. دلته د مازدیګر نه دولې بیا بیروباره اضافه کېږي، هر شی اضافه کېږي. د نوي حکومت پر تاک سره خلک اکثره شکایت کوي چې وایي منه خلکو سره پیسې نشته، کاروبار نشته، ودا نشته. دغه حکومت پر تاک سره د تجارت وضعیت سره کم دی. والا ډېر سټر راو که نه بېرته څټ ته درېږي سټ راو نه مخته راکاږي. نو فکر کې حالیار شی دي څه باید وشي؟ والا نو خو والا د فضل وکړي خال یاره ښه دغه ده چې خلک ته فکر ولګي داسې هغه ونه کړي چې مقصد خلک ته وریار پیدا نه کړي. د خلک یوه طریقه به ته جوړه نه کړي، یوه کاروبار به ته جوړ نه کړي، نو ډېره مشکله ده چې دغه د وچې مځکې نه خیواله کوي سیګار وکړي. په دا امید ځکه ډېر خلک ډېر افغانان چې موږ خبرې ورسره وکړې په دغه امید دي چې حالت ښه کېږي او موږ هم په دې هیله یو چې حالت ښه شي او حاجي صاحب هم ساعت تېر شي، ځکه چې اوس یو څه د ده په کار کې داسې سستي لیدله کېږي چې ډېر خوند یې نشته. خو په دې هیله چې ښه شي. مولوي صاحب مننه، ژوندی اوسې.